سلامونه دوستانو په دې ویډیو کې یو ډېر مهمه موضوع باندې تاسو سره مخامخ شوی یم چې دا موضوع داسې ده چې پیسو ورکولو نه پس زنا جایز ده که نه او یا داسې حالت چې په هغه حالت کې انسان ډېر مجبوره وي. نو یو داسې حالت چې په هغې کې خلک وایي چې زنا ګینې جایز ده، مختلف قسم خبرې کوي. نن به په دغه باندې خبره کوو، ورسره تاسو سره څه حوالهجات هم شریکوم، خو د هغې نه وړاندې یو څو خبرې ضروري دي چې تاسو ته معلومه ده نن سبا هر سړی چې د مسافر دی، د غریبۍ د وجې نه د کور نه ورک شوی دی او په بهر ملکونو کې مسافري کوي چې د خپل ښځو او بچو نه یقینا خبره ده چې لرې وي. کله هم چې یو انسان د خپل ښځې بچو نه لرې وي، نو هغه نه هلته داسې ګناهونه هم کیږي چې هغه د هغه په کنټرول کې نه وي، لکه د لاس نه کار یا پردی ښځې سره زنا بدکاري کول یا نور داسې مختلف قسم بدکاریانې لواطت کول، هغه د انسان نه کیږي. نو ځینې کسان بیا په سوشل میډیا باندې داسې مختلف قسم سوالونه د مفتی کرام صاحبانو نه یا د عالمانو نه کوي چې ګینې په دغسې حالت کې زنا څنګه ده، ځکه چې موږ د خپلې کورنۍ نه لرې یو. نو قدرمنو دا په یاد ولرئ چې ګناه وي، که هغه د مجبورۍ په حالت کې وي یا که هغه د مستۍ په حالت کې وي. که یو ښځه او خاوند یعنی ښځه او خاوند وي او هغوی واده کړي وي او هغوی پردو خلکو سره زنا وکړي، نو هغوی دپاره د سنګسار حکم دی. خو که یو څوک داسې وي چې د هغه هلک او د جینۍ واده نه وي شوی او هغوی زنا وکړي، نو دې دواړو دپاره بیا سلسل دورې یا سلسل کوړې وهل حکم دی او دا سزا به دوی ته ورکول کېږي. دا شرعي سزا ده او دا دې ته اسلام ټاکلې ده. نو د هغه خلکو دپاره دا ویډیو را تاسو به هم کتلی وي په سوشل میډیا باندې، بلکې په یوټیوب باندې ډېر په تمنیل باندې داسې لیکل شوي وي چې ګینې په مجبورۍ حالت کې زنا جایز ده یا پیسې ورکولو حالت کې جایز ده. نو هېڅکله هم داسې خبره نشته. دا انتهایي لویه ګناه ده او د دې ګناه نه ځان ساتل پکار دي. بلکې ځینې کسان د لواطت باره کې پوښتنه کوي. لواطت هغه کار دی چې هلک سره د شا د خوا نه غلط کار کوي یا هلک راپاسي او ښځې سره د شا د خوا نه غلط کار کوي، نو دې ته لواطت وایي. نو د دې نه هم ځان ساتل پکار دي. انتهایي سخته ګناه ده. الله تعالی دې موږ تاسو له داسې ګناهونو نه بچ وساتي.